د فلم په شروع کې موږ په سنسان ځنګل کې د لرګي یو صندوق ګورو په کوم ځای کې چې یو جنۍ چا بنده کړې وي او دغه جنۍ د دې صندوق نه راوتلو ډېر کوششونه کوي. په دې کې د دې نوکان هم مات شي خو په اخره کې څه په طریقه کې دغه صندوق نه بهر ته ځان وکاږي او په لاره کې روان شي. د دې ټول جسم زخمی وي او په خېټه باندې ټانکي هم لګېدلې وي. خو کله چې لږ مخکې حرکت وکړي شاته نه په یو سړی راشي او په دې ګزار وکړي او دغه جنۍ لړکي او بېهوشه یې کړي. خو کله چې به وشي راشي نو دا داسې محسوسه کړي چې د دې مرۍ په یو ونې تړلې ده او دا په یو میز باندې ولاړه وي. دا یو رقم پانسۍ لپاره یې تیاره کړې وي او د دې مخامخ یو سړی ولاړ چې په لاس کې ټوپک نیولی وي. دا سړی یو لیونی یعنې سایکو وي. دغه سړی خلکو ته تکلیفونه دې جنۍ په ډېر تکلیفونو باندې صندوق نه بهر راوتې وي او دلته د خریدو والا وي او په دغه ټول کار کې دې سره صرف یو بلیډ وي. خو د حیرانۍ خبره دا وي چې دغه بلیډ د دې په لاس کې نه بلکې د دې په خېټه کې وي او دغه بلیډ بل چا نه بلکې دې لیوني سړي ورته په خېټه کې ایښولی خو ځان بچ کولو لپاره به دا لږ غونډه کې درد برداشت کوي او دا به خپله خېټه شکوي او د خېټې دننه دغه بلیډ به دا روکاږي او دغه کار به ادا کوي او د خېټې نه ټولې کلمې بهر ته راوځي او په اخره کې د خېټې نه بلیډ روکاږي او په مرۍ نه دغه پړی وشکوي او خپل ځان را آزاد کړي. او بیا دغه لیونی سړی ورته راشي او ورته وایي که ته غواړې نو ما سره دغه ګیم پته نشته چې دغه سړی به دې د نور څومره درد ورکوي او په دغه جنۍ ورته په ژړا شي او ناکې جواب ورکړي او بیا خپل ټوپک ته سر برابر کړي او دغه سړی ته ډز وکاږي او مړ کړي. ملګرو دا زما نوی چینل دی. که زما فلم هم خوښ شوي او مخکې نور ما سره کتل غواړئ نو ضرور زما چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته ټولې ویډیوګانې راځي. دغه صندوق ناپیله نه هم یوه جنۍ تښتېدلې وه او خوب هم په دې کې ډېره زخمي پرته ده او د دې په خېټه کې ډېرې زیاتې ټانکې وي او د دې د خېټې نه وینه هم روانه وي. دغه سړي هوپ د خپل کور نه اوچته کړې وي او غا کړې وي او دغه جنۍ د صندوق نه راوتلو ډېر کوشش کړې ده خو ناکامه ده. خو کله چې دغه لیوني سړي ته پته ولګي د هغې په خپله دغه جنۍ د صندوق نه رابار کا. هوپ ته چې کله ټولو نه پیله یاد راځي نو هغه د دې لور وي او په دغه ځنګل کې منډې وهي او خپله لور را پیدا کوي. خو ټولو نه پیله دې ته د خپلې لور بالوګۍ یعنې ګوډاګۍ میلاو شي او هغه په دغه فکر کې وي چې زما لور به څنګه وي. خو دغه دوران کې دغه لیونی سړی شاته نه په دې باندې غوځار وکړي او دا بېهوشه کړي. خو کله چې هوپ ته هوش کې راشي نو هغه وګوري چې هغه پیلننه یو جنۍ سره ځوړنده ده او بالکل په هغه شي باندې ولاړه ده یعنې بالکل پانسۍ ته یو تیاره ده او دا مخامخ یو جنۍ ګوري چې هغه مړه وي. ظاهره ده هغه هم دلته نه تښتېده او ځان یې مړ کړو. خو لږ ساعت پس هغه لیونی سړی راشي او دې ته په لاس کې تیره یو لرګی ورکړي او هوپ ته پته ولګېږي چې دا به د خېټې نه هغه بلیډ روکاږي او خپل ځان به آزادوي. خو هوپ داسې کولو لپاره ځان مجبوروي ولې چې هغه به ځي او د خپلې لور مدد به هم کوي او خپلې لور لپاره دا د خېټې نه هغه ټانکې شکوي او خېټې دننه چې کوم بلیډ وي هغه روکاږي او بیا خپل ځان را آزاده کړي. او بیا دا لیونی راځي او د پیلې جنۍ په شان دې تپوس کوي که ته غواړې دا ګیم به موږ مخکې هم جاري ساتو خو خپلې لور لپاره هغه دې ته انکار ونه کړي بلکې ها ورته وکړي. او دغه لیونی یو ځل بیا د دې خېټه وګنډي او د لخپو نه راکاږي او خپل کور ته یې راولي او هوپ دلته کې بېهوشه شوي وي. خو کله چې دا په هوش کې راشي دا وګوري د دې په خپې نه زنځیرونه تاوي او کله چې دا لیونی سړی دې ته اوبه وڅکي نو دا له ځناورانو په شانتې په منډه منډه وڅکي او بیا دا لیوني سړي نه خپلې لور باره کې تپوس کوي. خو په غوسه کې دغه لیونی سړي ته واپس وګوري ورته وایي چې آینده لپاره کله هم د لور باره کې تپوس ونه کړي او ورته وایي چې ستا فیملي صرف زه یم. خو هوپ ډېره زیاته په ژړا شي او ورته وایي چې ما دلته نه پرېږده. په کوم باندې چې دغه لیونی سړی غوسه شي او راجګ شي او دا ووخي او ورته دا هم وایي چې نن نه پسه ستا نوم هم نشته او بیا دې ته خوراک دپاره الوګان ورکړي او هلته ناستې لاړ شي او خپل کور ته راځي او هوپ دغه شانتې په ځمکه باندې شپه تېره کړي. دغه سړی ورته لوښي رالړه کړي او ورته وایي چې زما تګ نه پیله دغه ټول لوښي ته وینځه او صفایي کېږده. هوپ هم په مزه کښېني او دغه لوښي وینځي خو مخامخ ته په ونه باندې یو تېره چاقو ویني. په دغه چاقو باندې دا د خپل خپې نه پړی هم شکولی شي او دغه لیوني سړي سره جنګ هم کولی شي. خو کله چې دا مخکې چاقو ته حرکت وکړي د دې خپې ته چا تړلی خو دا د لرګي او ډنډه راووالي او دغه چاقو ځان ته راکش کړي. خو دغه دوران کې هغه لیونی سړی را روان وي او دی اواز واوري او دغه چاقو د خپلې ملا شاته یې پټ کړي. دغه لیونی سړی په انعام کې د څه خواږه ورکوي. دغه جنۍ په دې باندې حمله هم کولی شي خو دا پې حمله ونه کړي. خو دغه لیونی سړی هم وګوري چې کوم مخامخ چاقو دی ایښولی و هغه اوس دلته کې نشته
دغه چاقو د دې په مخامخ ایښودلو مطلب یو امتحان و په کوم کې چې دغه جنۍ فیل شوه. خو دغه جنۍ بیا په دې معنی حمله کوي خو د دې هیڅ هم فایده ونه شي ولې چې دغه لیونی سړی ډېر زیات طاقتور وي او دا یوه ښځه ده. دغه لیونی سړی هوب بیا ډېر زیاته وښي او د دې په خپې باندې چاقو کېږدي او ورته وایي که آینده تا دلته نه تښتېدلو کوشش وکړو نو ستا خپه به داسې ځای کې زه کټ کړم چې ته به کله په زندګۍ باندې مو ونه ګرځې او بیا د سزا په تور باندې دغه زنځیر دې ته په مرۍ کې هم واچوي او دغه شانتې په دې باندې ډېرې ورځې تېرې شي او هوب اوس دا پوه شي چې دغه لیوني خبره به زه ضرور منم. دغه لیونی سړی ټول کارونه په دغه جنۍ باندې کوي په دې باندې روټۍ پخوي لوښي پې وینځي او تر دې پورې چې د زمیندارۍ کار هم پې کوي او دغه شانتې وخت په دې باندې تېرېږي او هوب چې کوم سبزي کرلې وي هغې کې اوس ګلان هم راختلی وي. خو هوب چې کله دغه ګلان وګوري هغه ډېر زیاته خوشحاله شي خو دا لیونی سړی پې راشي او ډېر زیات غوسه شي او ورته ووایي چې دغه بوټي روکاږه او دا ټول کچا وخوره. خو هوب دغه ګلان خوړلو نه انکار کوي او دا لیونی سړی ورته ووایي چې کوم شي نه ته خوړی نه شي نو هغه ته به یې ولې کرې او یوه ورځ دا له هوب زنځیر کلوکي او له سیند غاړې ته یې راوړي. هوب دلته کې ناسته وي او لامبي او دا فکر کوي چې زه به څه کوم چې دلته نه وتښتېږم او دا هم و چې ټول عمر به زه دې سړي سره څنګه تېروم خو زه به اوس داسې یو کار کوم چې دغه لیونی سړی په ما باندې یقین وکړي او په ما اعتبار پوخ کړي او دا یو ځل بیا دې لیوني سړي سره خپل کور ته راځي او په خپله دغه زنځیر په مرۍ کې اچوي او دې سره راځي او کوم کارونه چې ورته دا یادوي هغه ټول کارونه دا په ارام کوي. خو بل سهار چې کله دا راپاڅېږي هغه لیونی سړی ویده وي او په ارامه له هغې جیب نه چابي روکاږي او خپل ځان راازادوي او بیا هغه چاقو روچت کړي او دې ته په مرۍ باندې کېږدي. دې دغه لیونی سړی په ارام مړ کولی شي او تښتېدی شوه خو دا بیا هم داسې نه کوي خو دا چاقو راوالي او دې ته په خپې باندې کاټ ولګوي یعنې سټیبې کړي او بیا تر هغه ځای نه وتښتېږي او ځنګل کې ځي. دغه لیونی سړی مور پسې ورمنډې وي خو کله چې دا لږ ځنګل منځ ته راشي دا هلته کې یو بل صندوق ګوري چې دغه صندوق په منځ کې د دې له لوري یو بلینکټ او له هغې یخته پکې پرته وي. دا هلته کې کیني او جاړي خو دغه دوران کې هغه لیونی راشي او دا د یختو نه راونیسي خو دې پیره د دې ته ډېره زیاته سزا ورکړي دا له هوب خپه ماته کړي دومره یې ورته خرابه ماته کړي چې د هغې هډوکي هم کوږ شي. دغه ښځه په ډېره زیاته درد کې وي خو دا لیونی سړی پروا نه کوي او یو ځل بیا دغه له خپلې خپې ټانکې ګنډي او دې ته ووایي چې زه ځم او دغه ټول کارونه ته وکړه. هوب ډېر زیاته په درد کې وي او دا د لیوني سړي ته وایي چې خدای دپاره ما مړه کړه خو دا ورته وایي چې دغه کار به ته پخپله کوې خپل ځان مړ کول دومره زیات اسان نه وي دا بیا هلته کې څه شی نه راخلي او په خپلې خپې ته ږدي او خپل ځان علاج پخپله کوي او دا یو څو لرګي ځای کوي او خپلې خپې تړي یعنې خپل ځان ته یو پلیستر جوړوي. بله جنۍ راشي او په جرابه کې ډېر زیات کاڼي واچوي او په دې حمله وکړي او د دې جیب نه هغه چابي روکاږي او خپل ځان رازاده کړي او دا بیا له هوب چابي هم روکاږي او دې ته یې ورلړږي او پخپله وتښتېږي خو دومره محنت باوجود هم د دې قسمت ډېر ښه نه وي. دغه لیونی سړی په هوش راشي او دا راجګ شي او د هغه جنۍ پسې بامزه ورمنډه کړي او ډېر لرې نه تماچه روکاږي او دغه جنۍ په ملا باندې ولي او مړی کړي او یو ځل بیا دا سړی راپاڅي او دې ته په مرۍ باندې کېږدي او په زوره یې مړه کړي. بل خواته موږ هوب هم ګورو چې په دغه ځنګل کې منډې وهي خو د دې خپه ماته وي دا په منډه نشي تللی او یو ځل بیا د لیوني کور ته راشي او دې پیره دې اراده کړې وي چې په هر حال کې به دغه لیونی سړی به مړ کوي او له هغې خاتمه به کوي. دا دلته کې د اوسپنې یو راډ راولي او د خپلې لور ګوډاګۍ هم خو په موقع باندې دغه لیونی سړی هم راشي او د دې حالت اوس ډېر زیات خراب وي او دا لیونی سړی ورته وایي چې ته ما مړ کړه خو هوب چې پیله نه ډېر زیاته غوسه وي او دې پیره دا بالکل هم په دې باندې رحم نه کوي او ډېرې په بېرحمۍ سره دغه راډ راخلي او دا لیونی سړی په سر باندې وخي او په موقع باندې د دې مرګ کېږي خو مرګ نه پیله دا لیونی سړی دې ته ووایي چې د ځنګل بل خوا ته لاړ نه شي هلته کې خطره ده او دا بالکل هم د دې لیوني سړي خبرو باندې انکار نه کوي او د خپلې لور ټېربې راخلي او د ځنګل هماغه سایډ ته ځي کوم ځای کې چې دا یې منې کړې وه دا چې کله هلته کې راشي دا یو کور ګوري او بیا دا له کور څلور طرفه ګرځي دا چې کله کور کې دننه وګوري د دې لور پکې ناسته وي خو چې کله پکې خپل لور وګوري دا ډېره زیاته په چغه شي او خوشحاله شي او دغه دروازه ماته کړي خو کله چې دا په زوره باندې دغه دروازه کولاوي دلته کې یو چاودنه وشي اصل کې دا ورته د لیوني سړي د هغه چاودنه ایښولې وه او دلته کې ډېر زیات میخونه پراته وي چې په دغه چاودنې په وجه راجګ شي او د دې په مخ کې ننوځي او تر دې پورې چې د دې دواړه سترګې هم ضایع شو. کومه جلده کې راغلې وه چې خپل لور را بچه کړي هغه پخپله دلته کې زخمي شوه او دغه شانې زموږ فلم دلته کې ختم شي.